دا جولین اسانج دی. د امریکا حکومت د په 115 کاله بند محکوم کړی دی. د جولین اسانج جرم څه دی؟ اخر ولې د امریکا حکومت غواړي دا سړی په زندان کې وروست سي؟ ویکیلیکس ویب پاڼه دا نوم به مو حتما اورېدلی وي. Oh, hello. Can I please speak to Hillary Clinton? I'm calling from the office of Julian Assange. This is an emergency. ویکیلیکس ویب پاڼه او اداره جولین اسانج جوړه کړې ده. 12 million people have seen that video. You still want to tell me you think it's just a little website? د جولین اسانج او د امریکا د حکومت دښمني له همدې ځایه سرچینه اخلي. په 2010 میلادي کال کې د جولین اسانج ویکیلیکس ویب پاڼې د عراق او افغانستان د جنگونو په اړه د امریکا د څارګرې ادارې CIA، د امریکا د ملي امنیت او د امریکا د پوځ تر 500,000 زیات محرم اسناد خپاره کړل. The largest leak of classified US files in history. The documents count. The focus of this speech, she called the founder, Julian Assange. The United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information. Trump's CIA director is calling WikiLeaks a hostile intelligence service. Julian Assange and his kind are not the slightest bit interested in improving civil liberties or enhancing personal freedom. This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests. It is an attack on the international community. په دې محرمو اسنادو کې ځینې خورا جالب دي. لکه دغه یو. په دې راپور کې د لشکرګاه PRT ته خبر ورکول شوی دی چې د پاکستان مولانا فضل الرحمن ځایي ملایانو ته پیسې ورکوي چې د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو پر وړاندې منفي تبلیغات وکړي او داسې پروپاګند خپور کړي چې د ملي اردو د سرتیرو او د امریکایي پوځیانو مرګ یو شان روا دی. دا وګورئ په دې راپور کې د ایساف ځواکونو ته د خپلو راپورچانو لخوا خبر ورکول کیږي چې 2 ځانمرګي بریدګر چې د جلال الدین حقانی په لاس تازه په پاکستان کې روزل شوي دي او د خوست له لارې کابل ته رسېدلي دي. دا بریدګر پلان لري چې په کابل کې ځانونه والوځي. یو یې 10 کلن پاکستانی او بل یې هم 20 کلن افغان دی. په دې راپور کې د دغه بریدګرو په اړه نور هم خورا جزئیات ورکول شوي دي لکه دغه 10 کلن پاکستانی په ونه جګ سپین پوستکی دی، لنډه سره ژره لري او دودیزې افغاني جامې یې اغوستې دي او داسې نور. د ویکیلیکس ځینې افشاګرایي خورا زړه بوژنونکې هم وې. دا ویډیو د عراق د جنگ ده. په دې پیښه کې امریکایي پوځیانو 14 ملکي عراقیان ووژل. 2 یې د رویټرز خبري اژانس خبریالان ول. له دې خبریالانو سره کمرې ورسره دي خو پوځیان ګمان کوي چې کلاشینکوفونه دي. ماشومان ورسره دي خو پوځیان وایي چې ماشومان یې د جنگ میدان ته راوستلي دي. دا د دوی خپله ګناه ده. د ویکیلیکس کار ډیر مهم و. که ویکیلیکس نه وای نو دا ویډیو شاید تر ابده چا نه وای لیدلی. ځکه د رویټرز خبري اژانس پر پرلپسې هڅو او غوښتنو سربیره هم پینټاګان نه د دې پیښې په اړه جزئیات او نه هم دا ویډیو له دوی سره شریکه کړه. The United States deeply regrets the disclosure of any information that was intended to be confidential. WikiLeaks to release data of U.S. victims that the GRU had obtained through cyber operations against the Democratic National. I want you to know that we are taking aggressive steps to hold responsible those who stole this information. که څه هم د بیان د ازادۍ په برخه کې په نړۍ کې امریکا ډیر لږ ساری لري خو د 1919 د اسپیناج اکټ پر اساس د امریکا د ملي امنیت محرم اسناد خپرول په امریکا کې قانونا جرم دی. خو بیا هم د امریکا په تاریخ کې څو ځله د امریکا د دولت او رسنیو ترمنځ قضیې د امریکا تر سترې محکمې رسېدلې دي او تقریبا هر وخت محکمې د رسنیو په ګټه پریکړه کړې ده. دا ډینیل ایلزبرګ دی. په 1991 میلادي کال کې چې امریکا د ویتنام په جګړه کې ښکېله وه هغه وخت د پینټاګان پوځي تحلیلګر و. د امریکا محرم پوځي اسناد غلا کړل او د نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ تر ګوتو یې ورسول. نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ دواړو په قسطوار ډول د دې اسنادو خپرول شروع کړل. د امریکا دولت له نیویارک ټایمز څخه وغوښتل چې د دې اسنادو خپرول بند کړي خو نیویارک ټایمز یې خبره نه ومنل.
او ویلې چې د امریکا د اساسي قانون پر اساس د بیان ازادي زموږ حق دی. د امریکا حکومت د نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ پر وړاندې عرض وکړ او خبره تر سترې محکمې ورسېده. سترې محکمې پریکړه وکړه چې حکومت ملامت دی. په هغه محکمه کې قاضیانو په صراحت ویل چې د حکومت له لوري د رسنیو سانسور د امریکا د اساسي قانون خلاف کار دی او دولت باید د رسنیو په کار کې له لاسوهنې ډډه وکړي. خو د جولین اسانج قضیه خورا بیله او حساسه ده. This is not one of those cases. د حساسوالي ترڅنګ خورا ګڼ نور اړخونه هم لري. لومړی دا چې جولین اسانج امریکایي نه دی. دی اصلاً استرالیوی دی او په 2019 میلادي کال کې د عراق او افغانستان د جنگونو په اړه د امریکا د محرمو اسنادو تر خپرولو وروسته دی په لندن کې اوسېدی. خو عین د همدې اسنادو د ډنډورې په شپو کې د سویډن یوه محکمه د جولین اسانج د نیولو حکم کوي. ظاهراً د سویډن د دې محکمې پریکړه د جولین اسانج د ویکیلیکس او دغه اسنادو د خپرولو د قضیې سره هیڅ اړیکه نه لري. دا د جنسي تیري قضیه ده. په سویډن کې 2 نجونو پر جولین اسانج تور پورې کړی دی چې پر دوی جنسي تیری کړی دی. خو جولین اسانج دا تورونه بې بنسټه ګڼي. دی وایي چې دا د امریکا د حکومت توطیه ده چې غواړي د عراق او افغانستان د محرمو اسنادو د خپرولو په بدل کې له ده څخه غچ واخلي. د دې قضیې تر راپورته کېدو سمدستي وروسته جولین اسانج ورک سو. خو دی پوهېدی چې بیا هم څارل کېږي. د ویره درلوده چې لندن او سویډن به لاسونه سره ورکړي او دی به لاس تړلی د امریکا حکومت ته وسپاري. له همدې امله د 2012 میلادي کال د جون په میاشت کې جولین اسانج خپل د سترګو رنګ، د ویښتانو طرز او حتی د تګ انداز بدل کړ چې څوک یې ونه پیژني. پر یوه زاړه موټرسایکل یې په پټه پټه ځان تر دغه ځایه راورساوه. دا په لندن کې د اکوادور سفارت دی. اکوادور او امریکا ښې اړیکې نه لري. له همدې امله جولین اسانج باوري دی چې اکوادور به دی امریکا ته په لاس نه ورکوي. جولین اسانج له اکوادور څخه سیاسي پناه وغوښته. خو مشکل دا و چې اوس نو د لندن پولیس بیا له وخته خبر سوي ول چې جولین د اکوادور په سفارت کې دی. جولین نسوه کولی هوایي میدان ته ولاړ سي ځکه د سفارت تر دروازو د باندې په ډلو ډلو پولیس راوتو ته انتظار ول او دا انتظار خورا اوږد سو. یوه اونۍ تېره سوه خو جولین نه راوځي. پولیس لا هم د باندې انتظار دی. 2 اونۍ تېرې سوې، میاشت تېره سوه خو جولین لا هم د اکوادور په سفارت کې لنګر وهلی دی. په همدې سفارت کې لوی لوی خلک لیدو ته راځي. د سفارت د یوې کوټې له بامه د خبریالانو سره کنفرانسونه کوي. او له همدې سفارته د ویکیلیکس چلولو ته دوام ورکوي. له همدې ځایه د هیلري کلینټن ایمیلونه لیک کړل او تر ډیره باور کیږي چې د همدې ایمیلونو له کبله هیلري کلینټن د 2014 په ټاکنو کې ماته وخوړه. WikiLeaks are working directly with Russian intelligence to release emails stolen from the Democratic Party and the Clinton campaign. او پر دې کار ټرمپ خورا خوند واخیست. WikiLeaks, I love WikiLeaks. These WikiLeaks as confirmed just today by WikiLeaks. It's been amazing what's coming out on WikiLeaks. Boy, that WikiLeaks has done a job on her, hasn't it? We've learned so much from WikiLeaks. Oh, we love WikiLeaks. Boy, they have really WikiLeaks. WikiLeaks. I mean, this WikiLeaks is fascinating. The WikiLeaks revelation. د جولین د عمر 9 کاله د اکوادور په سفارت کې تیر سول او بالاخره په 2019 کال کې د اکوادور دولت ستړی سو او خپل دا نابللی میلمه د لندن پولیسو ته وسپاري. اوس جولین اسانج دلته دی. دا د لندن بلمارش زندان دی. د جولین اسانج فزیکي او اروايي روغتیا اوس د اندېښنې وړ ده خو د امریکا حکومت یې اوس هم نه پرېږدي. د UK یوې محکمې د اوس تېره میاشت پریکړه وکړه چې جولین اسانج باید د امریکا حکومت ته وسپارل سي خو د جولین اسانج وکیلانو دا پریکړه چلنج کړې ده. اوس خبره دې ښځې ته ولاړه ده. دا پریټي پټیل نومیږي. دا د برتانیا د کورنیو چارو وزیره ده.
اوس به دا پریکړه کوي چې جولین اسانج د امریکا حکومت ته سپاري که نه. خو بل خوا د استرالیا حکومت په دې اړه خورا پڅ دریځ نیولی دی، ځکه جولین اسانج استرالیوی دی. خو د استرالیا حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې دوی د بریتانیا پر قضایي سیستم پوره باور لري او د مداخلې اړتیا نه ویني. خو که جولین اسانج د امریکا حکومت ته وسپارل سي، نو وکیلان یې وایي چې ډېر امکان شته چې دی به په هماغه زندان کې ځان وژنه وکړي. جولین اسانج له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په فکري، فزیکي او اروايي زندان کې بندي دی. اوس به ګورو چې په راتلونکو څو اونیو کې پریټي پټیل او د بیان د ازادۍ عالمي علمبرداران د جولین اسانج د سرنوشت په اړه څه پریکړه کوي.